د روحي معلوماتي او خبري ویبپاڼې ګرانو لیدونکو او لوستونکو سلامونه او ښې چارې. په دې لنډه ویډیو کې د دویمې نړیوالې جګړې په اړه درسره عمومي معلومات شریکوو. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د دویمې نړیوالې جګړې په اړه عمومي لنډ معلومات. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال د روحي ویبپاڼې څښتن. دویمه نړیواله جګړه یا ورلډ وار سیکنډ د لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په نړۍ کې خونړۍ نړۍ شموله او ستر مالی او انساني تلفات لرونکې جګړه وه. د انساني بشر په تاریخ کې لومړۍ او دویمه نړیوالې جګړې هغه دوه جګړې دي چې د نړۍ له نیمایي ډیر هیوادونه سره پکې ښکار شول. د نړۍ تر 13 هیوادونو په دې جګړه کې برخه اخیستې وه او د یو بل پر وړاندې یې سنګرونه نیولي وو. په دې لنډ معلوماتي ویډیو کې د دویمې نړیوالې جګړې په اړه درته لنډ عمومي معلومات وړاندې کوو. لومړی د دویمې نړیوالې جګړې د پیښېدو لامل. د دغه جګړې د پیښېدو لامل لومړی د نازي جرمني لخوا په پولنډ یرغل ښودل کیږي چې د نړۍ هیوادونو د یرغل شوي او یرغل کوونکي په ملاتړ په دوو برخو سره وویشل شول. دا چې ولې جرمني په پولنډ برید وکړ لامل دا په ګوته کیږي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای ته رسیدو سره داسې پریکړه وشوه چې د جرمني او ایټالیا ګټې پکې خوندي نشوې او یادو دوه هیوادونو د لومړۍ نړیوالې جګړې د جبران په پار یوې بلې جګړې ته مخه کړه چې په پایله کې یې دویمه نړیواله جګړه پیښه شوه. خو په پولنډ د جرمني له برید وړاندې جاپان هم په 1901 کال کې په منچوریا یرغل کړی و چې د دویمې نړیوالې جګړې د پیښېدو له لاملونو شمیرل کیږي. دویم د دویمې نړیوالې جګړې د پیښېدو نیټه 1939 کال و. سپتامبر میاشتې لومړۍ نیټه وه چې د اودولف هټلر په مشرۍ د نازي جرمني پوځونو په پولنډ برید وکړ او 2 ورځې وروسته یعنې د سپټمبر په 3 نیټه فرانسې او انګلستان د نازي جرمني پر وړاندې د جګړې اعلان وکړ. دریم د جګړې ښکېل هیوادونه. د دویمې نړیوالې جګړې په پیل کې دغه جګړه د اروپا په لویه وچه کې محدوده وه او اروپایي هیوادونه د یو بل پر وړاندې سره ودرېدل. خو یو څه وخت وروسته جګړې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم سرعت وکړ او په یوې نړیوالې جګړې بدله شوه. د جګړې په ترڅ کې د نړۍ هیوادونه په دوو سترو برخو ویشل په دوه سترو برخو سره وویشل شول. لومړی محوري ځواک یا اکسس پاور او دویم متحدین یا الایز پاورز. د یادونې ده چې د محور او متحدینو په ډلو کې د جګړې په جریان کې درزونه پیدا شول. د متحدینو یو شمېر هیوادونه له محور او د محور یو شمېر هیوادونه له متحدینو سره یو ځای شول. په متحدینو کې ستر غړي هیوادونه روسیه، د امریکا متحد ایالات، انګلستان او چین وو. همدا ډول په محور اړخ کې ستر هیوادونه جرمني، جاپان او ایټالیا وه. څلورم د جګړې د پای نیټه او پایله. دغه جګړه د سپتمبر میاشتې په 2 نیټه په 1945 کال کې پای ته ورسېده چې 6 کاله او 1 ورځ دوام وکړ. په پایله کې محوري ځواک چې د اودولف هټلر په مشرۍ نازي جرمني، د هیروهیټو په مشرۍ د جاپان امپراتوري او د بینوټو موسولیني په مشرۍ د ایټالیا امپراتوري له منځه لاړ او د امریکا، روسیې، چین او انګلستان په مشرۍ متحدین یا الایز پاورز بریا ته ورسېدل. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.
ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.